بسم الله الرحمن الرحيم قل اوايت اعوذ پنانی سمز برب الناس پروردگار د خلق سره د خلق نه مراد معصومان دي دلیل وربانی لفظ رم دي تربیت ځوان محتاج دي بوډا هم محتاج دي خو د ټول زیات تربیت سو محتاج دي معصوم ملک الناس بادشاہ د خلق نه مراد ځوانان دي دلیل وربانی لفظ ملک دي بادشاہ بادشاہی بچا مانی گئی معصومان باندې بادشاہی د حالت نيشته نه غلا کوي نه قتل کوي بوډاګانو باندې بادشاہی د زړه ابزان په حیرانی ځوان د ځواني په عروج کې سرکشي پارس دی ورزي حاکم باندې حکومت کوي او بادشاہ چې بادشاہی کوي د چا بزوري کوي د ځوانانو بزوري کوي د بلوغ نه وړاندې په کومه محکمه کې څوک ماشوم برتي کیږي نه برتي کیږي او چې شپېتو ته ورسي بیا ریټیر شي وي د نوکرۍ حقدار اوس نه دی ځوان د ځوانۍ په عروج کې هر محکمه کې اخیستلی کېږي اله الناس معبود د خلقو نه مراد بوډاګان دي دلیل وربانې لفظ اله دی عبادت معصومان هم کوي ځوانان هم کوي خو د ټولو نه زیات عبادت څوک کوي بوډاګان کوي چې د هر څه نه پرېوځي بیا تسبیح راواړي بیا کونټۍ راواړي او نعوذ بالله خفقیږي خبره کن بیا شپې 2 بجې جمعه ته را رواني او مولوي صاحب محترم طالبان په جمعه کې ساتلي او ډبه دروازې ډبې طالبان مرتخیری کوي کنځلم کې دروازه کوله څه کې کړه وي تهجد کوم کور کې هو ګرمي ونه ملاويږي جمعه کې تیار ګرمي وبدي کور کې د سوق مسله خوره کی ټول ځامن لونه ودي جمعه کې تیار کوسکی اتیاو کالو ته دا بابا ورسید او د تهجد اوسه ونه پیژند نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ کې بغیر د اعتکاف د ورځو کله هم تهجد په جمعه کې نه دی کړی ټول عمر تهجد په کور کې کړی حال نه چې الله د پیغمبر د جمعه او د کور ترمنځ صرف یو کوسه کور نیسیم هر نفل به الله پیغمبر په کور کې کول سنت به په کور کې کول الله پیغمبر وایي اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا فكورون کی منزونه کوي نفل کوي سنت کوي صلات تسبیح کوي ساخ مس کوي اشراق کوي د کورونو نه اديري ما جوړوي ځکه مړي به اديري کی منزونه نه کوي چې ته بس خوراک سکاک رضی او راضي او مناسب رضی او راضي نو تمړي او دا کور دي اديره ده او کله به تهجد موزوږي کله به ساخ موزوږي کله به اشراق موزوږي کله به صلات تسبیح وږي واخی چې ته ژوندې او کور دې آباد کور دې الله دې موږ تاسو توفیق راکړي من شر الوسواس د ضرر د وسوسې اچونکي نه داسې وسوسې اچونکي الخناس د خناس دیارلس سوال اسماني علما کوي دو معنی درته کوم یو زموږ استاد یو لوی محدث کبیر حسن جان شهید رحمه الله هغه سره اکثر چې ملګری شو د ترجمه په خدمتونو کې نو معنا به کول د خناس معنا مقشناس مولا ته د مولا په جامه کې دوکه ور کوي تبلیغی ته د تبلیغی په جامه کې دوکه ور کوي مجاهد ته د مجاهد په جامه کې دوکه ور کوي طالب ته د طالب په جامه کې دوکه ور کوي هر سړی دا په خپل لباس کې دوکه ور کوي موقع صحیح گئی او دغه معنا الخناس پر رست را تخدیدون کې پر رست را تخدیدون کې په یو نوجوان باندې مهر شروع کی غلا وکا ډاکا وکا زنا وکا شراب وکا دا خوندې او دا مزيدي او دا ذل زیتونه دي پاری په شروع کی چې کله دا ګناه دا مسلمان ګناه ته تیار کی په ګناي ور دیکه کی قسم ني د دې شیطان هم دا عقیده ده چې دا کوم مسلمان ما په ګناه ور دیکه ک اوس په بده باندې الله عذاب راځي نو په خپل باندې دا الله د عذاب نه د بچ کېدو د رسول منډګي او مسلمان په ګناه ور دیکه الذي آغا وسوسي أشونكي خنال يوسوسو چدي وسوسي ورجي في صدور الناس پسینو او زونو د خلقو نموناد نیکان خلق دي دلیل وربانی لفظ يوسوسو دي د بالمازا مسلمان پزړه کې شیطان د بالمازي وسوسه نه شي د مزګزار پزړه کې ورچي او دا وسوسي اچونکي شیطان سو قسمه من الجنة والناس دا پیریانو نہیں او کدا
انسانانو نه په دې پنځم کې ځای کې د ناس نه مراد شریر او بد خلک دي. قرآن کریم ګڼو آیتونو کې الله پاک ډېر په واضح عنوان سره دا خبره واضحه کړې ده چې شیطانان دوه قسمه دي، یو په انسانانو کې دي او بل په پیریانو کې دي. الله دې به موږ په تاسو باندې دواړه قسمه شیطانان هم پیژني، الله مو دې بس هم کړي. جینی شیطان خو موږ تاسو پیژنو، انسی شیطان څوک دی چې وی انسان او وی شیطان؟ قرآن وی شیطان دی. نو علماء کرام لیکي هر هغه انسان چې هغه د الله د دین او د الله د بنده ترمنځ رکاوټ جوړېږي دا شیطان. کوم انسان چې د الله د دین او د الله د بندګانو ترمنځ رکاوټ جوړېږي، د جماعت مسلمانان متنفر کوي، د قرآن مسلمانان متنفر کوي، د جهاد مسلمانان متنفر کوي، د تبلیغ مسلمانان متنفر کوي، د ګیرې مسلمانان متنفر کوي، د علم او د علماء مسلمانان متنفر کوي، د دین د مدارس او د تبلیغ د مراکز مسلمانان متنفر کوي. نعوذ بالله ثم نعوذ. دا چې ارسوږي دا الله قرآن وی چې دا څه دی؟ دا شیطان دی. الله دې موږ تاسو د دواړو قسمه شیطانانو د شر نه بچ کړي. مولوي صاحب محترم دا شپږ کاله چې کوم خواري کړی ده الله دې دې دا خواري قبول کړي. تاسو اوریدونکو چې کوم خواري کړی الله دې تاسو خواري قبول کړي. او اخري یو خبره کومه او هغه دا چې قرآن کریم الله د ختمېدو لپاره نه دی رالېږلی. آسمان به ختمېږي، ځمکه به ختمېږي، د الله عرش به ختمېږي، هر څه به ختمېږي. واحد په دنیا کې د الله قرآن داسې دی چې د ده لپاره ختمېدل نشته. یو ځل دی وي بیا به شروع کړي، بیا دی وي بیا به شروع کړي، بیا دی وي. قرآن به مسلمان د هغه وخته پورې وایي زده کوي به لولي چې تر څو پورې د قرآن په زده کړه دی خپل ژوند زندګي نه ختمه کړي. نو خپل ژوند او زندګي به د قرآن په وینا کې ختموو. قرآن زموږ استاد په وینا ختمېږي نه. مولوي صاحب محترم وایي چې ما ته به 50-50 کسان به کېناستل هره شپه. اوس تاسو دا درخواست دی چې د ماسخوتن په ټیم کې څومره کسان مانځه راځي چې 200 کسان راځي نو 200 ترجمې ته کېنئ، چې 300 کسان راځي چې 300 کسان ترجمه په 24 غنټو کې 15 منټه. او مولوي صاحب زما دا درخواست دی چې د 100 منټو 1 منټه هم زیات شي ما خلا کما خلا خیر دی خو چې زیات نه. نو چې په 24 غنټو کې ته د الله په کور کې د الله قرآن زده کړې ده د خپل امام د خلینا دا 100 منټه په 24 غنټو کې ورکی زبسي مدارس دا خبره کومه. الله پاک واستا او استاد کول ټول بشو دا باقي 24 غنټه جن الله پاک بلاغي حفاظت کوي کوي ان شاء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.